ته ګونګټو کیسه وکړه. زه شروع دا د ګونګټو خو داسې چالو که چې به یې کېږي چې دلته اوازه سوه زه کور کې وم روزه خو به چې دلته ګونګټې خرڅېږي په خوست کې هغه چې زه کلي ته لاړم د خلکو نیولې وې یو څو دانې نیولې چې ما ورته ویلې مال دا څنګه چل وای خوست کې خرڅېږي پلانکي مارکېټ چې مال څه دلته زه راغلم د موږ وړو پلارم په شریکه ګونګټې نیولې هو تاسو هم څه باسئ شپږو رقمه یې نیولې پوه شوې وره خبره معلومه ده چا به ویلې چې په چې په دې سینه باندې پشه مې پوه شوې آخه خرڅېږي چا به ویلې چې نه دا ښکرونه یې غټي چا به ویلې دا ګاټه چې په شا وړي څه یې هغه دا وایي خو اووه دانې مې واچولې په هغه کې بوتل هر یوه نه مې یوه واچول زیتي مې تور چای هم ور واچول هو کور کې هغه خوري که نه تور چای زیتي مې واچولې ما خو څڼې م لویې لویې وې سپین پاس پټکای مې ووایي سړک ته ووتله زیتي موټر کې کېناستم لاړم ګردیز په ګردیز کې غفار ولیدم ودرېږه مدی په چیرې چې مالزم خوست ته کار مې ده پرې نه ده وایي سبق دې شروع کړی مال و زیتي له هغه نه مې ځان چپ مالدا چې اوس شرمۍ که ورته ووایي چې سراچه کې کېناستم چې دا اول پاټک نه ده طالبانو وخت هو هلته پاټک ته چې ورورسېدم زیتي تلاشي سوه تلاشي یې کړم ملا صاحب ته مخ وره مخې سیټ کې ملا صاحب ناست د دوه نفرو سیټ مې نیولې ما له هغه طرفه غواړم ډالر دي هو زیتي چې تلاشي یې واخیستله دا وایي چې د مال مریض یم د معدې تکلیف لرم دوا دا بوتل د رنګ کوتای نه ده دې کې ماچول د دل دغه نه خو حرکت دا سټو ته ورسېدو لا رسېدلي نه یو دا ډریور دا رشید په عمر ده هلک غوندې ده دا سیټ ځای دی چې ګرئ چې مې ورته ویلې مال پیته ور واچو که وایي د مسلو مال نه د سندرو تی ور واچو څه خوشحاله زدرانو پاټک ته چې ور ورسېدو پیته نه کرارئ ملا صاحب وایي ته ناست مال زه یم که نه مال چې ګیر دي کې ولاله ما نه دې بدتر کړي ما سره خپله کچاک دي خو زه خوست ته ورسېدم زه خو نابلدم وم اول وار مې و خوست ته لاړم هېڅ ته ورئیس ته ګورم د دې د هغه اډې ته ورغلم د ګردیز اډې ته ور وګرځېدم وړاندې موټر ودرېده چې زه دې اډې ته راغلم چې اډې ته راغلم یو موچي ناست و مال دلته ګونګټې چېرته خرڅېږي کوم مارکېټ چې هغه کته و پورته راته وکتل اوس له دې زه نه یم خبر چې طالبانو دلته بندې کړي دي چې څوک ګیر کې 5 ورځې قید ده او سم یې ویم ته یې راپرېږدي چا سره نه دروغ دي زیتي چې موچي راته ویلې وایي هغه میز باندې 3-4 نفر دي نه هم ارامي و ډریوران یې راته وښود یغو ته ورسه هغه یې خریداران دي چې ما له ولاده رښتیا کیسه ده هغه ته ورغلم چې هغه ته ورغلم هغه ته مې ورته ویلې مال وایي ملا صاحب ستړی یم چې ملا صاحب ښه ستړی یم چې وکړه کېناست وایي ملا صاحب کوم ځای نه راغلی ما زه پاکستان راغلم دا ګونګټې چېرته خرڅېږي لاس یې راته دجې کړه یو ګوته راته دجې کړه څنګ ته یې کړم ما خو ویلې دغه ده هو زیتي وایي ملا صاحب ډېرو پسې مه ګرځه بس $100,000 به درکړم ګونګټه پرېږده که راوړي دي مال راوړې مې نه ده جاکس پسې ګرځم اوس زه دا زړه کې وایم جاکس یې پیدا کړم هلته به کندې ته کته ځم راخلاصه به یې کړم یوه به ګورم چې کوم اصلي یا به کوتي ته وایي زیتي ده راته ویلې وایي پاکسوب چې مه ګرځه وایي طالبانو بندې کړي دي دا لکه کچاک ده چې اوس زه در نه اخلم مالتیب څو اخلي دا سرطان دانې ته وایي یو دوا د علاج دغه کمال څه کړ پوهېږې زیتي وایي زه در نه اخلم مالتیب څو اخلي دلته موږ اورېدلي وو چې په 80,000 خرڅېږي ډالر کالدار یې ونه زیتي ما ته ویلې ده ویلې زه 6,000 اخلم مال عمرې ولا که تر باندې خرڅه کړم چې پولیس راوړې ده زیتي بل راغی وایي څنګه چل ده ده سره جوړ نه شوې
مال تاسې وګورئ خړ پړي خړې خولې م نیولې دي ډالر او ګونګټې دغه مال ډېر لرې ایو را څنګ ته کړم ملا صاحب دلته او تا ته خپله پته د غله ډېر دي مال و وایي دلته موږ ځکه خړ پړ ګرځو چې غل ته اول را باندې پوه چې دومره ډالر لري وایي ما سره وجب کې 80,000 ډالر وایي موږ تجاران یو که نه مارکېټ همالته ده مال دا خلک ولاده چې رښتیا نښې درکوي خبره دغه ده د دې مې هغه ته وویلې مال خرڅو سې راوړې مې ده وایي څه ده چې کا چې مې کوتای ورته راوباس هغه رمنې واړول راوړ یاره وایي دا یوه ده کې دا د پشم والا مال چې یوه شي م ډېره ښه ده د دې کوتي سره به مال نه خلاصوي ګرمي ده وروره شی ولوځي دا مال د یخ ملک نه مې راوړي دي حساسیت لري ورته زه چې خو سره خلاص کړه چې لږ ډاډ یې کړه دا د هغه ګونګټ نه ده دا د غلو دې په شا زور راوکړه مال تکیه د شی راخېږي وایي دغه اصلي ته ځای ماته وایي ورن دغه مال دې مه کرړي پوه شو زه چې خو خلاص یې کړه وایي لاس کې به یې واچوم مال بس ویې ګوره په میز ورته کېناستل لکه مداریان څادر یې واچو ټاک یې ورک چې لاندې یې واچولې څوک داسې منډې وي څوک داسې مال وسړی را وینېسئ مې در باندې خرڅم خو شی را ونیس وایي ملا صاحب دا غټه وینې دغه یې راته وښوده دا د بول وایي دا اصلي ده مال بس صحیح ده دغه را ټینګه د دغه لنډه اوږده یې ده دا نورې م راټولې کړې بوتل دا یې اوس په لاس دلته په ګوته کې ایښې ده اړې راړې مال ته دا کوچي ته واچو ته ما سره یو ریټ صفا کا پوه شو مال بیا به ګونګټې سره ګور وایي کوچي ته یې واچوه چې واچوله زه چې ما ته ویل وایي څو دی باید مال وروره صفا خبره ده 80,000 ډالر کې یو روپۍ کالدار رقم یې نه در هو هغه د ویلې چې 80,000 خو څکه 80,000 باندې نه خرڅېږي بس دا 1,000 به درکړه مال نه خرڅوم راکړه زړه کې خو وایم چې په لاس کره خرڅه شي م ښه ده پوه شوې اویا چې خو مګر دلته هم پلار راته ویلې چې خرڅه یې کړې ډایرکټ ځان را رسو شپه ونه کړې هو دلته نور هم دي ځکه چې دا بل راغی خواته را کېناست وایي ملا صاحب دا رشخند وایي زه در ناخله مال وروره ته دا ما ته یو شی در باندې خرڅوم یې خرڅلانه ته مې راوړي دي ځکه چې مسجد ته مې نه دی راوړی هو د یو سره مې بیه کې واچوله خو 50,000 ډالر مې ورسره وکړو وایي یو به دا سراچه درکړم یو سلوري سراچه مال دا خو د روژې رمضانګۍ پوه شې د چې ملکه سید اسناد لري وایي و د خوست پلیټ بانټ راته جک راته سټارټ یې کړه بخار مخار یې وګوره د چې بخار مخار مې وکړو پیپ کش کو نه نه بس هو ما ویل مال چې په دې کې ځان ورسوم نه قسم دې لکه دا ته چې بناست د دې بانټ چټ ک ملا صاحب ورته کېناسته سټارټ مې کړه درته مې ګول کړه ټیپ مې ته هم ګورم چې سفر راته د چې وای بس یو دا سراچه او 50,000 ډالر ملبس د تاسو دا نور مال خوښه کاغه دي سدي دا ګونګټ تروبا یغه چې سر خلاصاو دلته ډیر خلک راجمس وو مانلا دا دنیا خلک د ملا صاحب ګونګټ راوړ چې سر خلاصاو چې دا یو پخ وایل وی خندل دا نورم خط بس پوښم مال بچا ټوکې در باندې وخت چې مال ګونګټ مې راکې نه خرڅ زه چې مې بیرته بوتل تر واخلم دا کوڅه کې چې منډه نه منډه وایم موټر کې راته وړاندې چې تیر سم دا بوجو مارکیټ نه دا کوڅه هغه ته ورغلم زه چې سړی ناست مالاجي صاحب سلام مې ور واچو وای وعلیکم ملا صاحب راځه کېنه ګرمي ده پوه زه چې وای ملا صاحب کوم جنازې پیښه راکړې ملولا پښتون راغلم و یو خبر ده تا ته به وکم بل چاته کوم نو وای څنګه مل دسی مخ خپل منځ کې سره ناس باندېوالان د جګه پراغه چې په خوست کې د شاکسونه وته دي ګونګټ وای هغه وته دي په 100 روپیا واکا سورک ملدا سي حساب ده
وای دا دلته یو بارګین والا ډوپه سوی و، دا عکسونه یې راوباسل چې دا ګونګټه چار چا پیدا کړه او ونیوله، دا $10,000 قیمت لري، خوست ته د پلانکي پلانکي مارکیټ ته راوړي، هغه مارکیټ کې وای ټول رخت خرڅېږي. وای دنیا وای ما خپله زمنه مې هم نیولې، ما هم نیولې، ور مې وړې، وای خلکو موږ پورې هم خندل. وای تا خو به نه یې راوړې؟ مال نه ما نه دې راوړې، خو عکس مې په کار دا تې زوی ته $10 ورکړه دا عکس سره. وای زه دا در سره یوسم پکتیا هغه سره مې یو څاله چای وڅښو، بس زړه مې هم بد سره خوښی شوم. دا لوی جومات نه ده، دې ته چې راورسېدم دا سر مې هغه خلاص کړې، بوتل سرک مې ته چې کړې ته ورسېدم ګو زه خدای چې دا پښې سرک ولګېده، دا خو ګرمې شي ټولې جګې شي لاړې، اتې مې بوتل هم ایسته واچې. اوس ځان سره سوچ کوم چې ښه اډه دې ځان ودروله، کومه لار اوس دي؟ اوس خلکو خندا چې پیسې خو شته، $500 شته. د جومات سره ولاړ یم، سراچه راشي لاس ورک لاس دسي مال تاسو خدا کوي ملا څوک درته ودرې. خو بل راغله وای ملا صاحب چېرته مال ګردیز ته ده؟ وای درته ویلی یم نه سم دا ډېګۍ یم، وایي ده چې بیل ماسته شاید ده چې درته وایم چې ډېګۍ کې کښېنه، خو ته وایي موټر ته کښېنه که زده دي زه به ډېګۍ کښېنم. یاره ملا چې له شا پسې وتړه ګرمي ده چا چې لاړ بیا رامین زه لیدلی یم اوس دې ډریور مال له شا پسې وتړه ګرمي وي و د دې ډېګۍ چا راشه بنده کړه زه چې لږ مزل هم کوو دا شی راته چیغه کړه ګورتونه کتل رنګ مې ووایي ولولا لیدلی. وای ملا صاحب زه خو البسات ته سپیشل دلم چې راغلم لمبر مې و بس ډایرکټ موټر ډک. وای دلته چا ګونګټې راوړې او خرڅول یې له پکتیا نه راغلی، ته خو به وایې نه مال د هغه ملا ښکته کړي دی ګونګټې خرڅ پوه شي ګونګټې چا راوړي؟ مال زه خپله پاکستان نه راغلم هلته مدرسه کې یم درس. وای ښځې ته نه یې دی ما ته وایي. بیا لږ مخکې لاړو بیا دا شکې راته وګوري، وایي ملا صاحب ډېر ریښخندي سړی و. مال استاد مخې ته ګوره چې ټکر ونه کړي ته خو مال په نرۍ پوه نه شوې. مال تاسو سوچ کړی چې ته ګونګټ راوړي دي نه دا نور هم شاته. خو مازدیګر دلته کته سوم ګردیز کې چې کته سوم د دې کره مې شپه لکه وکړه چې وره حل خو نه وایم چې ګونګټ ته تلل. خو دلته چې راغلم دا د ګریسو غټ ډبی نه ده، دا د موږ کره ځي چې له ګونګټ وټکه یو خبر ته که کار مخته قسم ده که د غلطم روزه ده. وایي خرڅه دې کړه یغه دې کې نارې وي مال زه نه اورم هغه ته وایم نه اورم. وایي خرڅه دې کړه مال و خرڅه و مال خرڅه کېناستم چای ټیکاله وروره وایي تی وایي څه دې وکړه مال والا ګونګټه دې سي وخته. وایي دغه کې وګوره چې راته کېښودې سر مې خلاص غټ غټ نه دي او باچایان هم کې پراته دا مال شاید. وایي دا خلک څه کوي خوست کې مال دا بس دومره ټولي کې لکه دا تاشه ټولې کړي بس ټکۍ کباب تر پخړي نور مال دا به درد نه خو کس مې چې وروسته که مال دې کې اوس دا شی پیدا کړي هغه کې بل شی هغه چې ملا صاحب ته پاس ورغلم ملا صاحب خبر شوی دی خوست ته تلل. سلام علیکم. سلام جوړ په خیر هم سره څنګه چل ده؟ یغه د شپې یوه ګاز ته وزلې خبر نه ده چې دا خرڅي ګیز خبر شوی بیرته راخیسته د قرآن شریف لاندې ایښه زه نیم قیامت باندې خو ځي هغه ته چې ورغلم وایي څنګه چل ده؟ ملا تاسې وزلې هغه اصلي ده هغه ملا اصلي چې راواخېستله چې ورته هم کتل ملګوره پښې د تا پښو ته ورته دي د تا مال سر هم د تا سر ته ورته وایي د ما سر ته که ما ګونګټې مال تا د هغه ته مې مرسته کړه مال بچه یو نه خوره وایي ته کله ځې یو ځای لاړو مال ما خو $1,000 ایله خرڅه کړه ژوندۍ وایي دا خو به په لاس لاړه شي وایي دا کوی خو به پالیس ته پې ووایم مال دا په لاس مال په لاس دا ځي نو چې پورته کلي ته چې لاړم دا خلکو نیولې وې دا بالټي دې سره باسي
زه اوس عکس چیرې ایسته کړم هو عکس نه ایسته کړم زه ورته وایم چې دلته یې خو سکوي په دې لار باندې اصلي زه کې پېژنم فرید نه ده یغه دا بالټای واړاو چې واړه وروره ګونګټې په اواز وایي دا خو ټولې لاړې که نه مل دې کې اصلي نه وایو یوه کیلو چای ورته اچول ده چې ګونګټې خلکو نیولې وې قسم ده که ما په ژوند هم لیدی پوه بس یغو کار ورنه کړ